د هپی لایف یوټیوب چینل درلودونکو ښه راسئ. زه د مهال کندهار ولایت مرکز کې یم د مختار احمد سره کس چې همدغه نوی ماډل موټر یې جوړ کړی دی. د دې نوي ماډل موټر په اړه باندې د دغه موټر جوړونکي سره مرکه لرو. د دې موټر پر ځانګړتیاو باندې غږیږو، راسره پاتې سئ. ښاغلی مختار احمد ښه راسئ. خیر اوسئ، ما سلامت شه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. هیله ده چې لږ خبرې په زوره وکړي چې مینوال شور باندې پوه سي. لنډ لومړی ستاسو د تعلیم په اړه باندې راته ووایاست چې څومره زده کړې مو کړي دي؟ یاره زده کړې خو مو داسې ډېرې نه دي کړې. د راتم صنفه پورې مو مکتب ویلی دي او نور داسې پر مخ تللي زده کړې مې نه دي کړي. د اتمه صنفه مو زده کړي دي؟ ښه. د موټر جوړولو فکر څه ډول در پیدا سو؟ څنګه مو وغوښتله چې موټر جوړولو فکر خو نو هغه وخت راولاړ سو. موږ زه خپله د خراب کسبکاره یم. ښه. نو په زیاتره کمپنیانو شامو کې کار کوم، د کمپنیانو کارونه کوم. نو موټر مو هدف دا و چې موټر جوړ کړو و ځوانانو ته د داسې د کار د هغو شوق ور پیدا کړو چې ځوانان تشویق کړو پر دې باندې چې کار وکړي، چې داسې نوښت وکړي. په کندهار خصوصا په کندهار کې بیا په ټول افغانستان کې ځوانان شته، ښه ښه استعدادونه شته. نو هدف مو دا و چې د ځوانانو دپاره یو کار وکړو. ډېر ښه. همدغه موټر چې تاسو جوړ کړی دی څومره وخت مو باندې کار کړی دی او څو نفرو په دې موټر باندې کار کړی دی چې جوړ کړی مو؟ پر دې موټر باندې تقریبا 2 کاله کار شوی دی او 8 کس کار پکې کړی. 8 کس کار کړی دی او 2 کاله کار باندې شوی. 2 کاله په دې باندې کار پر شوی دی چې موږ خپله به ترڅنګ به مو خپل کار هم کوئ، کله به دې ته ورفارغ میدان د کراکره هم کار باندې کوئ چې وخت به مو فارغت پیدا کړي، پر ده باندې به مو کار کوي. د دې موټر جوړېدو باندې څومره مصرف راغلی؟ تقریبا $4000 مصرف راغلی. $4000. د دغه موټر جوړېدلو مصارفو تاسو خپله یوازې دا مصرف پرې کړی دی که کوم بل تجار یا کوم بل کس مرسته؟ نه خیر، تر اوسه پورې چا زموږ سره کومک نه دی کړی. دا زموږ خپله 8 ټیم د 8 نفرو ټیم چې دی دا په ګډه باندې دغه مصارف. د دې موټر ځانګړتیا د نورو موټرونو په پرتله باندې کومه ده؟ کومې ځانګړتیاوې لري؟ کومې توپیرونه لري د نورو موټرانو سره؟ دی په اصلا دی داسې کلاسیکل لږ لوړ وغږېږه. اصلا دی داسې کلاسیکل شی دی، کلاسیک ماډل دی، د پخوانی ماډل دی. په جوړ کې هغه جوړتیا د ده خپله دا ښایست و دغه چې دی د ده دا ځانګړتیا ده چې او بیا دی د هغو موټرانو پورې اوس نوي ماډلو موټران چې دي د هغو پورې دی ډېر مقاومت والا موټر دی. مقاومت کوي؟ مقاومت ډېر دی. د مقاومت په اندازه خبره مو وکړله څوم نفر ځوي دا موټر او د دې سره په څنګ کې دا پوښتنې ته جواب ووایاست چې څومره کیلومتر لار په ښه صحیح توګه باندې وهلی شي؟ دی تقریبا 180 د سپیډ دی. 180؟ 180 د سپیډ دی او 15 کسه دی ځوي. 15 کسه؟ چې 2 مخته 3 شاته. او د تیلو د مصارف په اړه کې ووایاست، یوازې د تیلو استعمال کوي او که ګاز یا بل کوم سیسټم؟ په ګاز هم چلېدلی شي خو هغه سیسټم موږ نه دی پکې فعاله کړی. یوازې اوس دی په تیلو باندې چلېدلی شي او د تیلو مصرف یې ډېر کم دی. که دا مینهوالو ته ووایاست چې همدغه موټر نوی ماډل دی که یا د نورو کاپي ده؟ دا خو کاپي ده خو په ماډل چې اوس راواخلې نو دا په 2022 کې جوړ شوی دی. او که داسې ووایاست چې څنګه مو د کوم ډول موټر څخه مو دا کاپي واخیستل، د کوم هېواد جوړ که په دې اړه هم لږ معلومات ورکړئ؟ د لندن جوړ موټران دي، هغه هم په دغه شکل باندې جوړ دي. د بینز کمپنۍ اولین موټران دي. د بینز کمپنۍ؟ د بینز کمپنۍ اول موټر دی. موږ د هغه د عکس څخه استفاده کړې ده. صحیح. د دغه موټر د رانیولو غوښتنه تر اوسه کوم چا کړې ده؟ یاره تر اوسه پورې خو داسې غوښتنه نه ده سوې خو خیر وبسي انشاءالله غوښتنه کېږي خامخا. که دا مو ووایاست چې دا مو یوازینی لومړی نوښت و چې داسې موټر مو جوړ کړی و، دې مخکې کوم خاص څه نه یې جوړ کړي؟ د موټر په باره کې داسې شی د موټر په حساب کې مو داسې شی نه دی نوښت خو نه دی کړی. خو موږ اکثره کارونه چې دي هغه د کمپنیانو سره وه، د کارخانو سره وه.
فابریکو سره زموږ کارونه په فابریکو کې مو کارونه کول فابریکو شان مو جوړول هغو کې مو نوښتونه کړي دي خو هغه دا دی چې د میډیا پر مخ باندې نه راځي د موټر داسې یو کار دی چې هغه د میډیا پر مخ باندې هم راځي د خلکو ورته تم ومي د خلکو ارزو مې ورته نو که دا راته ووایاست چې که چیرې زمینه مساعده سي مثلا ستاسو ټیم یو کمپنۍ جوړولی سي ډېر موټرونه تولیدولی سي خپل هېواد نړیوال ته انشاءالله کومې اړتیاوې دي اړتیاوې خو نو اوس دلته په افغانستان کې په اړتیاوې ډېرې دي اصلا اړتیا چې ده هغه د افزار ده د مشینرۍ ده مشینري نشته نو ستاسو سره څوک باید کومک وکړي او څه ډول کومک موږ د حکومت د تجارانو څخه دا غوښتنه ده چې هغه باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي یوازې زه نه په دا ښار کې ټوله ډېر داسې اکثرات ډېر خلک شته ډېر ځوانان شته چې ښه ښه نوښتونه کولی شي ښه ښه استعدادونه لري د هغو دپاره باید د کار زمینه برابره شي ډېره مننه هاپي لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو دا و مختار احمد چې یو تن د دې د موټر جوړونکو د کسانو څخه و نو تمه ده چې په دې اړه مو معلومات خوښ سوي او اورېدلي وي ډېره زیاته مننه له هاپي لایف سره له ژونده خوند واخلئ